د یارانې د اخري ټکي معنی دی واده ما بدقسمت الله تر اوسه کړی نه دی واده بایللی دی ښه ښکلی دی زړه مې پې بایللی دی ښه ښکلی دی مړه نازولی دی ښه ښکلی دی نن ماښام مې یو ښکلی لیدلی دی نن ماښام مې یو ښکلی لیدلی دی هر چا چې ساتلی دی ښه زما اشنا د زرو یار پرې نو اسمان ته خیجې مړه له ښکلی مزیدار پرې نو اسمان ته خیجې ډېره مهرباني څونه مشران چې ناست دي او دانیال حیران ته د هغه د رور په واده باندې مبارکي ورکوم شعرونه درته وایم چې د یارانې د اخري ټکي معنی دی واده ما بدقسمت الله تر اوسه کړی نه دی واده د یارانې د اخري ټکي معنی دی واده ما بدقسمت الله تر اوسه کړی نه دی واده په شړک دې ولګي بس ماله مور راوړې نه ده کنه بلا خلکو ویلي دي چې ښه دی واده په شړک دې ولګي بس ماله مور راوړې نه ده کنه بلا خلکو ویلي دي چې ښه دی واده او شعر دی چې قمقل نه دی د هوښیار بچی دی قمقل نه دی د هوښیار بچی دی زما لالی سم د خامار بچی دی قمقل نه دی د هوښیار بچی دی زما لالی سم د خامار بچی دی زما جانان زما په شانتې ښکلی دا رقیب څه د ټرمار بچی دی زما جانان زما په شانتې ښکلی دا رقیب څه د ټرمار بچی دی زما غزلې واورېد وروسته یې ویل دا ضمیر مړه د وزګار بچی دی او انګار صاحب غزل له جشن کې لیونی شي سړی داسې شي سم د بل د خولې شي سړی داسې شي بیا د زړه پر هر سړي کې راغستې دي څوک ورله ورتلی شي سړی داسې شي بیا د زړه پر هر سړي کې راغستې دي څوک ورله ورتلی شي سړی داسې شي دا لیونی نه دی روغ سړی دی دا ورک چې تلالی شي سړی داسې شي دا لیونی نه دی روغ سړی دی دا ورک چې تلالی شي سړی داسې شي ما ضمیر ارمان قبر ته وسپارو بیا چېرته راتلی شي سړی داسې شي چې زما اشنا د زرو یار شوي نو اسمان ته خیجې زما اشنا د زرو یار شوي نو اسمان ته خیجې مړه له ښکلی مزیدار شوي نو اسمان ته خیجې زما اشنا د زرو یار شوي نو اسمان ته خیجې مړه له ښکلی مزیدار شوي نو اسمان ته خیجې د خوار بچیا ستا دا خوارې ورځې څنګه هېرېږي د خوار بچیا لږ مالدار شوي نو اسمان ته خیجې د خوار بچیا ستا خوارې ورځې څنګه هېرېږي د خوار بچیا لږ مالدار شوې نو اسمان ته خیجې زه دې منم حق دې منم ته مې حق ومنه زه دې بچی یم ته مې پلار شوې نو اسمان ته خیجې او دوه درې شعرونه نور هم چې څوک ورته نه وایي جانان د پولۍ پړق ته ناست دي څوک ورته نه وایي جانان د پولۍ پړق ته ناست دي انګار صاحب د ښایستونو خاوندان د پولۍ پړق ته ناست دي دا بعضې جینکۍ محبت غر کې کړلې دا بعضې هلکان د پولۍ پړق ته ناست دي دا بعضې جینکۍ محبت غر کې کړلې دا بعضې هلکان د پولۍ پړق ته ناست دي و د کیمرې شوقینه شوقینه یاره لږ تپوس یې وکړه د هغه چم یتیمانان د پولۍ پړق ته ناست دي و د کیمرې شوقینه یاره لږ تپوس یې وکړه د هغه چم یتیمانان د پولۍ پړق ته ناست دي چې تږي نه دي نو زمونږ وینې ولې اوس کې زه درته ویم که نه خانان د پولۍ پړق ته ناست دي دوه شعره ورته ویمه چې ټوپک اخلمه په ګران یې راډزوامه قصه ورانه ده په ځان یې راډزوامه ټوپک اخلمه په ګران یې راډزوامه قصه ورانه ده په ځان یې راډزوامه ای بل ها خلک یې مړه کړه تپوس نشته ردې برکلي په خان یې راډزوامه که یو ځای مخې له راغلله یارانو په رقیبو او په جانان یې راډزوامه زما زړګی او زما ځان د خدای په ټپو کښېنئ چې پوره کېږي نه ارمان د خدای په ټپو کښېنئ دا بعضې انسانان د ټول عمري ژوندي وي دا بعضې انسانان د خدای په ټپو کښېنئ یو شعر دی پکې چاته ډالۍ پردو تورسرو له یې هسې زندګي غرقه کړه دا بعضې ښکلي هلکان د خدای په ټپو کښېنئ پردو تورسرو له یې هسې زندګي غرقه کړه دا بعضې ښکلي هلکان د خدای په ټپو کښېنئ چې حج عمرې له لاړ شي صرف تصویران وباسي یاره چې دغسې حاجیان د خدای په ټپو کښېنئ پروفایل له خوار سړی د کار تصویر وباسي
پروفایل لغور سړی د کار تصویر وباسي الګ دی او که جنۍ په DSLR تصویر وباسي ریباره ته چې وې تصویر وباسو او بیا زو ریباره دی جنۍ له به د پلار تصویر وباسي 50 دی یا شپېته دی او یا زره قیمت دی د رنګه تور له څومره مزیدار تصویر وباسي او سلیم بھائی دغه هغه تر مسافرۍ یو څو شعرونه ورته ویم چې پدې وجود میں بل اور کپیل میں نظر پریدي پدې وجود میں بل اور کپیل میں نظر پریدي الله دې تاو بخي مور کپیل میں نظر پریدي پدې وجود میں بل اور کپیل میں نظر پریدي الله دې تاو بخي مور کپیل میں نظر پریدي یو شعر پکې بل دی چې ما ورته خمینت زاره وکړې خو نشولا ما ورته خمینت زاره وکړلې ونشولا زمکه ته اوس پاره خرور کپیل می نظر پرې دی دوه درې شعرونه درته نور هم چې زما د قام دغه ځوانان سرونه ښکته نه وړي زما پولیس زما فوجیان سرونه ښکته نه وړي ظلم پې کېږي خو جنډه د پاکستان چوته وینې ازه کوي په کشمیر کې کشمیریان سرونه ښکته نه وړي او غزل درته وایم چې ولاړ پزمکه یم اسمان وینم حد دی کنه ولاړ پزمکه یم اسمان وینم حد دی کنه د شپې په خوب کې انسان وینم حد دی کنه ملګرو نن مې په یو ښکلي کې وفا لیدلې څه د هندو کور کې قرآن وینم حد دی کنه ملګرو نن مې په یو ښکلي کې وفا لیدلې څه د هندو کور کې قرآن وینم حد دی کنه او دوه درې شعرونه نور هم اجمل ترې ډالۍ چې زما د کار او د روزګار خبرې ګډې وړې زما د کار او د روزګار خبرې ګډې وړې بلهام د اور شو د یار خبرې ګډې وړې ده خو ویل چې دا بستای دا به تاله در کوم یې جنۍ اوس خورې د پلار خبرې ګډې وړې زما د ژوند د انتظار خبرې تیتر بیتر خوستام د ژوند د انتظار خبرې ګډې وړې ډېره مهرباني